دا په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتي کمیټۍ غړي او مدني فعالان دي چې پولیسي نسی. د یادې کمیټۍ مشرې ډاکټر مارنګ بلوچي او نورو غړو د نیولو په ضد بلوچ یکجهتي کمیټۍ د مارچ په 24مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کولو، خو پولیسو یې مخه ونیوله او د بلوچ یکجهتي کمیټۍ فعال غړي سیمې دین بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان یې ونیول. د کراچۍ پولیسو په وینا په سیمه کې د قانون دفعه 144 لګولې شوې وه. احتجاج کوونکو د قانون سرغړونه کړې ده، نو د نیولې شوي کسانو په ضد به قانوني کاروایی کیږي. بلوچ یکجهتي کمیټۍ مشران وایي د دوی تر 15 نه زیات ښځینه او نارینه پولیسو نیولي دي. خو د کراچۍ پولیس وایي د سیمې دین بلوچ په ګډون 6 کسان نیولي دي. د مارنګ بلوچي او نورو ملګرو د نیولو په ضد د کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په کویټه او نورو سیمو کې هم د مارچ په 24مه احتجاجي لاریونونه وشول. مارنګ بلوچا او یو شمیر نور کسان د مارچ په 22مه هغه مهال پولیسو ونیول چې کله هغوی د کوټې پر سریاب سړک سره د 2 مړو له جسدونو احتجاجي پرلط وهلی وو. د بلوچستان حکومت د مارچ په 22مه د مارنګ بلوچي او نورو ملګرو په ضد په کوټه کې 3 مقدمې جوړې کړې دي چې پکې د ترهرګرۍ ضد قانون او نورې مادې شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل، د بشري حقوقو تنظیمونو او بلوچ ملتپاله ګوندونو د مارنګ بلوچي او نورو بلوچستانو نیول غندلي او د هغوی د سمدستي خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.